بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا زموږ سره د ګیس کمپریسر دی چې په دې باندې موږ څه کوو، ګیس راکاږو، مطلب چې د ګاونډیانو نه په ګیس را پټو. دا یو داسې شیز دی، دا څه کوي، دا ځان ته هوا راکاږي، هوا را کینچ کوي او په بل طرف باندې څه کوي، دا وباسي. دا یو داسې شیز دی. نو دې کې دا مسله ده چې دا خو آن کېږي. ګورې ته ما سوچ ورکړی دی، تاسو ته ښکاري دی تار دی که نه. دې خوا ګورئ، تاسو به دا اواز اورئ. دې خوا ګورئ، ښه ما سوچ ورکړی دی. په دې باندې څه کوي، په دې باندې هوا راکاږي ځان ته، په دې هوا راکاږي او په دې باندې هوا وباسي. په دې کې دا زموږ سره بټن لګېدلی ده او هغلته سوچ، او په دې کې همیشه څه وي، دا زموږ سره یو ریګولیټر لګېدلی چې د دې نه تیزېږي او ورو کېږي. نو دې خو به تاسو ته ښکاري چې زه کله بټن راواړم، دا شیز چې دی په کار ده چې دا ولېږي، دا اشاره. نو تاسو ته ښکاري چې دا اشاره مونږ بټن هم راواړول، اشاره ونه لګېده. نو اوس راځو چې آیا دا زموږ سره کار کوي که نه، د دې ریګولیټر نه دا ورو کېږي او تیزېږي او ورو کېږي که نه. نو تاسو ته ښکاري چې دا ریګولیټر چې دی دا هم زموږ سره کار نه کوي او د دې نه روکېږي او تیزېږي هم نه. نو ملګرو راځو او دا راکولاوو، دې ته به داسې ریګولیټر لګو، او په پکو کې چې کم کنډکسر لګېدلی وي هغه به څه کوو، دې ته بدلو او دا سیسټم به پکې کوو. نو د دې بټنې سره به هم وي او د دې سره به هم وي. نو زموږ سره به د دې نه تیزېږي، روکېږي او د بټنې نه به بندېږي او کولاویږي. نو راځئ د ټولو نه مخکې څه کوو، دا راکولاوو. نو ملګرو د دې ځای کې څلور سکروګان لګېدلي دي، خو ګور 1 2 3 4 دا به تیسه کو راکولاو کو. نو ملګرو تاسو ته ښکاري چې دې ځای کې خو زموږ سره د دې کنیکشن هم نه دی ورکړی شوی، تاسو ته ښکاري بلکې ورکړی شوی دی. دا تاسو ته وګورئ، دا زموږ سره څه دي، دا 2 تارونه دي، دا دې ته لګېدلي دي، یو دا دی یو دا دی. نو راځو او دا تار دې ته راړو چې آیا زموږ سره دا تار غلط لګېدلی که نه، دا زموږ سره سره خراب دی. نو تاسو ګورئ نو دا تار مو دې خوا راواړو، تاسو ته ښکاري. اوس راځم او سوچ ورکوم، نو تاسو کتی شئ. دا دی اوس زموږ سره لیټ ولګېدو، خیال دی. او دا چې دی نو اوس دا سره د سره آن کېږي نه، دا ولې، دا زموږ سره سره خراب دی. نو تاسو ګورئ، دا د زموږ سره لیټ لګېدلی چې کله زه بټن واړوم دا لیټ په څه شي بند شي، چې بیا یې راواړم بیا به ولېږي. دلته دا ریګولیټر تاوم راتاوم، خو دا څه کېږي، زموږ سره دې خوا نه آن کېږي. نو دا زموږ سره خراب دی. مونږ خو چونکې دی کاریګر یو، مونږ خو دا هم ریپیر کولی شو، خیال لري، خو په دې باندې ټایم هم لګي او مطلب بیا هغه شانتې دغه نه وي که نه. ګورئ زموږ سره وګورئ، یو دا تار دی او یو دا تار دی، دا دې ته لګېدلی او دا دې نه ډایرکټ شوی، خو ما دې ته راواړو خو بیا هم څه کوي، کار نه کوي. نو راځو او دا څه کوم، دا ته لرې کوم. بس تاسو دغې ته خیال مه کوئ چې مثال په طور دا یا بدلیږي یا نه، بس تاسو صرف زه په دې باندې ځان پوهه کوئ چې مطلب بل ریګولیټر به ورته څنګه بدلو. بیا د دغې په ریپیرینګ په باره کې به هم زه تاسو له معلومات درکړم، خو اوس تاسو ته صرف څه وایم چې دا به څنګه ورته بدلو. نو ملګرو دا یو ډیمر چې دی، دا یو ریګولیټر چې دی، دا خو باخوا کو د دې کار ختم. اوس به مونږ دې کې څه کوو، یو داسې ډیمر چې دی، یو داسې کنډکسر، دا به په دې کې څه کوو، لګوو. دې ته څه وایي، دې ته ریګولیټر وایي، کنډکسر ورته وایي، کنډکسر مونږ هغه بل شیز ته وایو. پکو مکو کې چې لګي، دې ته څه وایي، ډیمر ورته وایي، او یا ورته څه وایي، یا ورته ریګولیټر وایي. د دې د لګولو طریقه دا ده چې دا به سمپل دې سره لرې کوي،
دې خوا ګورئ دې کې دوه ځګونه دا سوري او دلته څه دا په دې باندې د پیچونه لګېدلي دي کې دا تاویږي راتاویږي. ښه زموږ سره څه دی ګورئ دا به څنګه لګي دې خوا ګورئ ښه دا زموږ سره د کوایل دوه تارونه دي دا د دې کوایل دوه تارونه دي دا دوه تور دا د دې کوایل دوه تارونه دي خو موږ سوچ راایستې همیشه چې کار کوئ که نه سوچ به راوباسئ دا دوه تارونه دي که نه دې خوا ګورئ دا د دې کوایل دا دوه تور او دوه دا زموږ سره څه راغلي دا زموږ سره دوه نور تارونه راغلي کومه مین بجلی چې دوه تارونه دي هغه راغلي نو زموږ څه کوو موږ چې اوس دا لګو که نه نو موږ وایې چې اوس مثال په طور ریګولیټر ورته موږ نه لګو دا تار به څه کړو دا به دې له ورکړو سمپلې دې خوا وګورئ نو یو تار ډایرکټ کوایل ته میلاو شو بل تار را لیسی شو د کوایل نه څه شو دې دغه ته میلاو شو دې بټنې ته او بیا د بټنې نه دې خوا لاړې اخوا ولګېدو مطلب مین ته نو زموږ سره پکې په مینځ کې څه شو دا مزاحمت دا بټن رااله چې د دې په بټن په ځای باندې دا بندېږي او کولاویږي دا زموږ سره کار شروع کوي او بندېږي ښه نو چې کله اوس مثال په طور موږ ورته دا بټن نه لګو دا ریګولیټر هم دقه شانتې لګي لکه ګورئ دا زموږ سره دوه تارونه دي که نه نو به زموږ سره به څه شي مثال دا تار نه دا دې ته لګي که نه صرف پې دا شیز نه دی دا شی دا به صرف په دې مینځ کې ولګوئ مثال په طور ګورو ته مثال چې دا یو تار دې ته میلاو شو که نه او دا یو تار نه دا یوې دا پیکه کلر غونته کې دا به دې ته میلاو شي نو دا کنیکشن زموږ سره څه شو کمپلیټ شو اوس دې ته میلاو شوی دی هغه یو چې دی بس هغه به ډایرکټ یو تار به ورکړو په دې کې هر یو تار ته ډایرکټ د کوایل تار له ورکې څه مسله نه کوي یو هغې ته میلاو دی بل تار چې کومه دی هغه راغلی دې ته میلاو دی اوس زموږ سره څه دي دوه تارونه دي یو دا دې بټنې ته راغلی دی او یو دې ته راغلی نو بس څه وکړو آسان کار دی یو به دې پوینټ له ورکو او بل به دې پوینټ له هېڅ څه پکې هم نشته آسان کار دی خو راځو اول دا دلته څارو چې دا زموږ سره په دې ځای کې پیکس راځي که نه راځي نو ګورئ ښه دا مونږ هسې چیک کوو بیا به وروسته ولګو نو دا دې ځای کې پیکس راځي ښه ښکلی صحیح راځي نو مونږ به څه وکړو دا به چې سمپل دې سره رالرې کړو دا شی دا اوس څه کوي دې ځای کې مسله کوي دې ځای کې صحیح نه ورځي تاسو ته ښکاري دې ځای کې دا چوړی چې دي دا دغې ته نه ورځي نو موږ به څه وکړو دا دغه به ورته لږ کولا وکړو دا سورې ښه نو داسې یو پیچکس په راوالی داسې به پکې تاو کوئ ما سره کاویه هم شته که تاسو په هغې باندې کوئ نو هم څه مسلې نشته خو دا تاسو ته ځکه ښیم که تاسو سره کاویه یا څه نه وي داسې به سمپل یو پیچکس په راوالی یا چاقو ماقو در سره دا سورې به له صرف غټ کوي چې کله یې غټ کوي که نه چې دا پکې څه کېږي په اسانه ورځي نو تاسو ورته اوس ګورئ ښه په اسانه به دا اوس څه شي زموږ سره کمپلیټ شي تاسو کتی شئ خو دلته دا اوس زموږ سره چې دی اوس هم صحیح نه ورځي نه تاسو دغلته انخلي رانخلي لکه دا نټ په صحیح نه ورځي دا ځای به ورته هم لږ ومږو راومږو نو اوس به څه وکړو دا شی به تیم لرې کړو ځکه چې بس د دې هم څه مطلب نشته او که تاسو غواړئ دا کور تیم لرې کړئ بس نو اوس په کار څه شي تولی شي ګورئ ورته اوس زموږ سره څه شو کار ایله ټیکس شو خو که دا شاته ډکن پې لګوئ نو دا پې لګي خو دې کې څه کوئ بیا پې ځانه دلته سکروګان لګوئ یو سکرو به په دې ځای لګوئ یو به په دې ځای ځکه چې دا زموږ سره څه کېږي صحیح نه راځي ګورئ تاسو ګورئ دلته یو سکرو په دې ځای لګوئ بل په دې ځای خو دا ورته لګوئ دلته پې بیا دا نټ لګوئ هم نه نو څه مسله به تاسو ته نه راځي ګورئ ته یو سکرو به په دې ځای یو په دې ځای خو که بیا دلته څوک لاس ماس داسې چېرته ور وړي نو بیا به یې دې سره لاس لږې خوږېږي به دا به ترې لرې کړو دې ته ساجت نشته داسې هم دننه پټ راځي نو ګورئ ښه دا به ترې داسې ور واچوو دی
ملګرو څنګه تاسو ته ښکاري دا نټ زموږ سرسري دا میخ دا زموږ سره سست دی. نو را به شوې دې ځای کې یو دا دی او یو دا دی، بس صرف سمپل ورته سولډر به پې وکړو. ما پې د اول نه سولډر کوو، خو ما وی چې د ځینو خلکو سره پکې کاویه نه وي نو چې هغوی ته دا طریقه وښیم، خو که ستاسو سره کاویه نه وي دغه باندې ورځي، خو زموږ سرسري کاویه شته نو دا به موږ څه وکړو سولډر به یې کړو. که ستاسو سره اوس کاویه نه وي او دا مسله درته راشي مثال په طور چې دا نټ چې دی دا میخ دی دا سلیپي، نو تاسو به څه وکئ تار به سمپل سپین کئ او دې خوا به یو دې کې دا دی سورې پکې شته دا دی په دې کې به یې څه کوئ خوا به پکې وباسئ، مطلب داسې به د یو بل نه تاو کئ چې زموږ سره ورشي. دا سره ډیسي نه دی، مطلب زموږ سره په ډیسي کې صحیح پای کې به سولډر کې خامخا هغه مسله جوړوي. دا چې دی دا ایسي دی دغه سره مسله نه کوي. نو راځو او تاسو ته دا چې کوخه نو راځم او سوچ ورکوم دا زموږ سره څه شو کنیکشن کمپلیټ دی. ښه وس نو راځو او سوچ ورکو چې آیا دا زموږ سره د دې نه لګي او بندېږي که نه. بټن به راواړوم ګورئ ښه تاسو اوس کتلی شئ دا زموږ سره څه کېږي بندېږي او لګي. ګورئ دا بټن شوه د دې نه آن کېږي او بندېږي. ګورئ ورته ښه کولاویږي او لګي. ګورئ ورته او زه ورته اوس څه کوم د دې نه تیزوم دا د دې بټن یې هم بندېږي چې اخري سر ته یې راورسې. ګورئ چې کله دا ټک وکړي که نه بندېږي. نو په دې طریقه باندې تاسو په خپل کور کې چې دی دې ته ډیمر بدلولی شئ. ډېره اسانه طریقه ده، څه ګران څه پکې نشته. راځو او د دې تار نه سرشن ټیپ تاو او بیا یې بندو. نو تاسو ویډیو وګورئ ښه. نو ملګرو دا خو وشو زموږ سره ښه مضبوط ورغلی. را به چې سوچ په ورکړو او دوباره به یې چیک کړو. نو ملګرو دا زموږ سره کمپلیټ شو. دا کنیکشن چې دا ډېر اسان او ایزي و د دې ډایمر د کنیکشن د بدلولو طریقه. ګورئ که ما غوښتلی دا ویډیو دا چې کوم دی د دې دا بدلول دا ما تاسو ته په 5-6 منټه کې ښودلی شو، خو دا ټریک دی. دې ته څه وایي ټریک. ګورئ هغه داسې وي که نه چې مطلب ویډیو جوړه کړه او تیز یې کړه بیا پرې وروسته خبرې وکړه. خو دا چې دی دا زه په تفصیل سره جوړوم چې کوم ځای د تیزولو وي په هغه ځای کې ویډیو تیزه کړم او چې کوم ځای د ایکسپلینیشن وي په هغې کې زه تاسو ته ایکسپلینیشن وکړم، مطلب وضاحت درته وکړم، په هغې پوه کړم. د هغې وجې څه ده تاسو ته به پته نه لګي چې مطلب تاسو به وایئ چې دی خو ډېره ښکلې ویډیو جوړه کړه دا چل دی هغه چل دی، خو ستاسو په ذهن باندې به د هغې اثر کېږي او هغه شان زده کړه به تاسو ته نه حاصلېږي څنګه چې د دې ویډیو نه تاسو ته زده کړه حاصلېږي. نو زما ویډیو اوږدی خو د کار ویډیو مطلب زه چې په خپله هم د نټ نه کله زده کړه کوم د یوټیوب نه نو چې د 8 منټو نه کم از کم ویډیو کمه وي که نه هغه زه درسره ګورم نه. د هغې وجې څه ده ځکه چې ته یو شي زده کوې نو په هغې کې خو چې خبرې مبرې هم کوې نو 2-3 منټه خو په هغې لګي نو تا ته هغه هنر او اسکل به هغه تا ته په څومره ټایم کې ښایي. بله دا د هنر او د اسکل دونه سپک هم نه دي چې دا مثال ته 15 منټه او 6 منټه دې له نشي ورکولی. خیال کم از کم چې 10-15-20 منټ خو دې له ورکوې که نه روزانه هله به تو سکل زده کې هنر به زده کې. ګورئ فلمونه او ډرامې چې مونږ ګورو هغې ته شپه ورځ ناست وي د کارتون ډلې به چې خلکو کتل هغې له به یې څومره ټایم ورکوي یا چې پبجي گیم کوي فری فایر کوي مطلب څومره ټایم وله ورکوي. نو په کار دی چې تاسو سکل زده کوئ هنر زده کوئ چې دې له ټایم ورکوي. بله دا کو دا په کور کې څوک ریپیر کول غواړي نو څومره اسانه طریقه ده 2 تارونه دي چینج یې که صرف په طریقه کار باندې به پوهه کړئ دغه طریقه ده په دې باندې تو کار کولی شي. نو زه امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي د ملګرو سره شیر کړئ. ما په دواګانو کې یاد ساتئ. په لوی الله مو سپارم د الله په امان.